موضوع ته پختنه کوله دا نن په مخه کې ورځ مرواز ده دا د ملي دریامه کې هم فاتحه خانی کوي هم خیرات کوي دغه په باره کې مې پښتنه به ښه او یو پښتنه بله مو وایه دغه سبای ماندې کې چې مثلا سبای جل تعالی شی سنت لیکلي ملام هغه جمع باندې ولاړی تکبیر وایي سنت پرې دې جمع باندې ودرېږي او هغه وسره وکړي سنت کې د تاسو هغه په جمع باندې ودرېږي بله پوښتنه خو نه لرئ؟ نه بله پوښتنه نه لري یو ځان مننه مخه دې ښه الله خوشحال کړه. نو مسافري اجر لري ثواب لري خو چې د مسافري په شکل او دستور باندې وي نن سبا خو مسافر چې لاړ شي هغه هم د هغې لپاره سفر ته ځي چې هلته دا ځوانان دي موږ په ایران کې بیا هیروینو څه کوي بیا پوډریان دلته راشي ځوړند سرونه یې نیولي لکه هماشیني چرګوړي د تې په لاره هم نشي تللی او یا سیګرټیان سي یا نسواریان سي نو دغسې مسافري بیا اجر نه لري چې خواهشات پکې پوره کوي چې خپل کار کوي غریبي کوي او خپل کور ته حلاله نفقه رالیږي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک له کوم دي؟ حاجي یارګل خبرې کوم غزني نه. حاجي صاحب یارګل ها؟ او مورې صاحب سوال مې دا دی چې ما یو څه سره ملا وه هغه سره مې مبیله کوله بیا په اخر کې یو څو 50,000 روپۍ مو ته زیاتې راغلې هغه سړی زر وکړی که چېرې زه خپلې پیسې ورته واپس کړم نو ما ته نور مشکل پیدا کېږي هغه سړی په ځای شته نه خو ځینې بیا څه وکړم لکه اوس یې کړم ښه او بس مو دې چې دا پوښتنه دې بخښنه غواړم صحیح شو یارګل صاحب. ښه سفیر صاحب له وردګو نه اړیکه نیولې وه وایي له کافرو سره کار کوو پیسې شرکت راکوي نو موټر چلوو څنګه دي نو بس تا ته بیا درک لګېږي چې څنګه دي برکت خو بیا تا ته در معلومېږي زه نه پې پوهېږم نور مهرباني بښنه دي اړیکه یې رانه پرې شوله. نو محترمه یا دغو پیسو چل زه ولاکه پوهېږم چې څنګه دي خو بس الله دې درته ښې کړي صحیح ده. ښه اکبر صاحب له غزني نه اړیکه نیولې وایي په ګروي دوکان نیول څنګه دي ښه موږ خوا سره دوکان ده او څنګه کیسه یې وکړل. نو محترمه وروره ګروي خو ما چې کومه مطالعه کړې ده خوندوره نه ده نو هغه تاسې خپل کار ده که ته دغلته بل چا تویې شه چې درته ووایي چې ضرر په ځان قبول کړه ځکه دا قسم تا نه فرضاً دا دوکان چې ته نیسي کرایه چې دا 500 روپۍ ده او دا یې تا نه اخلي ګروي 3 لکه روپۍ دوکان چې حساب وکړي هغه په 1.5 لک روپۍ کېږي نو دا زیاتی غوندې ده او شریعت هر هغه شی نه قبلوي چې چاته پکې ضرر وي. السلام علیکم. السلام علیکم. مهرباني. وعلیکم. څوک له کوم دي؟ بله مولوي صاحب حسنګل یم د بغلان څخه په تماس وګم. حسنګل صاحب مهرباني وکړه. بله پېشتر موږ مخکې بل ورځ زنګ والو د اجارې باره کې پوښتنه کوله. ښه هغه اجاره د بلاک د هغې اجاره نه وه هغه اجاره داسې وه چې د دولت څخه اجاره نه شي بیا دوی خپله پیسې اجاره ټولوي ورکوي دولت ته پیسې او یوه پوښتنه دا چې دا څنګه دا حرامه ده که حلاله پوه دې نه کړم وروره تا هم پوه نه کړم څنګه ده بله د دولت څخه ښاروالۍ منډۍ ځمکه په اجاره نه شي. ښه صحیح شو زه صحیح شو. بله بل پوښتنه هم ده دا بعضې خلک دي د خپل په لور یا زوی نوم باندې د فلم نوم ایږدي مثلا فلاني نوم د فلاني نوم دا څنګه ګناه لري که نه لري؟ بله پوښتنه خو نه لرئ؟
په مخه مخه. ښه داود صاحب له بغلان اړیکه نیولې وایي اجاره څنګه ده؟ نو همدغه پوښتنه یې د اول ورور هم کړله، بس همغه ځای ته به راسمه پوښتنه په همغه ځای کې درته ځواب کړم انشاءالله. عبدالهادي صاحب له تګاب نه اړیکه نیولې. جناب محترم قاري صاحب یما هم نیکې هیلې او سلامونه ومنه، الله دې تا ته عمر درکړي. نو محترم وروره که وس او توان وي غاښونه کېږدي ښه خبره ده، او که ناوسي وي نو دا اړیکه به واخلم. السلام علیکم. مهرباني څوک له کوم ځای؟ السلام علیکم مولوي صاحب. وعلیکم. څوک له کوم ځای؟ نوم مې ضیاءالدین ده د هلمند ولایت څخه. ضیاءالدین صاحب مهرباني. مولوي صاحب محترم زما یو سوال و دا چې په لمانځه ودرېږي مثلا د مازدیګر لمونځ د 4 رکعاته اول رکعت کې مثلا اذا جاء نصر الله سورت دی ویلې او په دویم رکعت کې چې ودرېږي بس اشتباها غلط شي بیرته اذا جاء نصر الله به شروع کړه په نیمایي کې درته یاد چې دا خو مې په اول رکعت کې ویلی و او تر اخره پورې ووایې بس دا څنګه ده دا لمونځ قبلېږي او که نه؟ ښه سمه ده. بله پوښتنه خو نه لرې انشاءالله. مولوي صاحب یو بله پوښتنه دا ده چې د ماښام لمانځه نه پس 2 رکعاته نفل لمونځ د هر وخت سړی کوي. بعضې خلک وایي چې دا کومه ورځ پرېږدي وایي دا ښه نه ده، دا باید داسې دوامداره توګه هره ورځ باید وشي. دا که اوس کوم وخت مثلا مشکلات یې پاتې کېږي دا څنګه ده بیا ګناه لري که نه؟ بله پوښتنه خو نه لرې صاحبه. خیر صاحب مولوي صاحب مننه کوم. ما خیر ښه ورور خیر شي. نو محترم قاري صاحب که وس وي نو ښه خبره ده، خدای دې وس درکړي، اما که وس نه وي نو خبره د امامت بیا در په غاړه وي نو خدای شته چې بیا خو لږ ستونزه شته پکې قاري صاحب. اما که دغسې تلاوت کوي تا ته به معلوم وي چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم به داسې هم وایي تلاوت کوو چې غږ به یو څه لوړ و، داسې به هم کوو چې یو څه به ښکته و، داسې به هم و چې ایله به یې شونډې ورباندې ښورولې. نو ته همدغه شی کوه د تلاوت په وخت کې، یعنې چې د ثواب په نیت باندې کوم تلاوت کوي یا ګردان کوي هغه مخارج خو تا ته د حروفو در معلوم دي او ادا یې هم در معلومیږي، خو ژبه خپل ځای ته ځان رسوي او رښتیا هم چې کوم غاښونو ته ضرورت وي هغه نه وي نو بیا نو دغسې خلکو دپاره چې یو په ژبه کې لغنت موجود وي یا دغسې لکه تا غوندې ستونزې سره مخ وي نو فله اجران، هغه ته الله بیا 2 اجره ورکوي، یو اجر د تلاوت او بل وجه لکه اوس د تا ته مشکل پېښ ده نو ناوسي ده په پښتو کې د متل ده وایي ناوسي چې شي نه ده نو دا یې تا ناوسي ده له وسه وتې خبره. اما که امامت دې کاوه نو ته پرې باندې پوهېدلې قاري صاحب محترم چې زه الفاظ داسې وایم چې فساد په حروفو کې راځي، فساد د دې حروفو له وجې نه فساد په معنا کې راځي. نو فساد چې په حروفو کې راغی نو فرضاً د غیر المغضوب په ځای غیر المغضوب د نه ویل کېده یا د عین په ځای باندې د غیر ویل کېده که نه نو بیا په دغسې ځای کې امامت بل چاته یې وسپاره. اما که د امامت مسله دې نه وي هېڅ مشکل نشته، ته یې کولی شي په همغه شکل باندې چې ما وویلې په زوره قرات مه کوه، په کراره یې کوه چې ته پوهېږي. یعنې بعضې خلک داسې وي چې تلاوت د قرآن کریم کوي نو هېڅوک هم نه کوي، له شونډې یې خوري، بیا به تا ته مشکل نه وي. الله دې عمر درکړي او موږ هم په دعاګانو کې مه هېروه چې تګاب کې موږ د دعا وکړي نو بلکل راته قبلېږي، خدای راته قبلوي. ښه سعدالله صاحب له ایران نه اړیکه نیولې وی کار مې کوو او روژه مې خوړلې دلته یې ونیسم که په وطن کې. لاول خو دی چې د کار لپاره روژه خوړلې دی د هرې روژې په بدل کې به نقد چاپ دی 18 روژې ونیسي، الله دې درته قبولې کړي او خدای دې درته توفیق درکړي. د کار دپاره د روژې خوړل شرعا منع او ناجایز دي. دا موږ په رمضان کې هم درته ویلي وو، له رمضان نه مخکې هم درته ویلي، له هغه نه وروسته هم درته ویلي، بیا یې هم درته ویلي د هرې روژې په مقابل کې به یوه روژه 18 روژې نیسي جرم دې کړی ده. نور یې تا خوښه که په وطن کې یې نیسي که هماغلته یې نیسي، هغه یې تا خپل کار ده، مشکل نشته. محمد حسن صاحب محترم اړیکه نیولې وه له تخار نه
وایي د مړي په دویمه کې خیرات هم کوي خلک کوي فاتحه هم کوي. نو دا خو خلک د دې دپاره کوي چې ځان له خلکو خلاص کړي چې کله دوی ورته رواني کله درې رواني کله یغه غریب خپل بازار کې کاري به د کار راغی سي السلام علیکم والله خبر سو ډیر سخت خپاس ورکه ډیر به طبيعت خراب سي بیا اخر کې لخلنه د خبرم چې بازار ته راغلم څه کار مې وړم خلاص شي مې چې راځي پلان کې چې کار به ورشه د بابا ممکن نو غرمه هم تیار نو خلک له دغه نه ځان خلاصوي کینی په شریعت کې دا نه چې په درې مورز به خیرات هم کوئی فاتحه به هم کوي دا کوم شرعي لار او طریقه نه ده بس د دې موږ تاسو خلکو جوړ کړی ده دې کې بیا د کابل خلک ډېر سخت کړی دي بیا ورته وایي چې درې مورز فاتحه پس له 3 بجو نه پس له 3 بجو نه یو ګلاس اوبه هم نه پکې چای خو یې واسې نه درکوي ایله بله اته 2-3 توشه کې 5 بالښتونه یې راوړي نور خیر و خیرات دغسې خوند کوي. ښه او بله پوښتنه یې دا کړې وه چې د سهار لمانځه ته سړی جومات ته لاړ شي نو امام ولاړ وي تکبیر کوي جمع درېږي نو جمع سره نیت تړل ښه دي او که سنت کول نه وروره سنت به کوي او د سهار سنت ډېر فضیلت لري خامخا به اول به سنت کوي پس لږه بیا په امام پسې اقتدا کوي. السلام علیکم. السلام علیکم مولوي صاحب. وعلیکم السلام. په مخه دې ښه چې هر څوک وي الله دې تا خوشحاله کړي خدای دې اجر هم درکړي نو وخت به هم نه لرو انشاءالله نور به تاسو نه په عذابو اړیکو هڅه مه کوئ. یارګل صاحب له غزني نه اړیکه نیولې وه الله مو خوشحاله که دی وایي چې ما له یو چا سره مغرور سړي سره مې دعوه وه او پیسې مې ورباندې وي خو لنډه خبره دا چې ما ته یې پیسې راکړې 50,000 روپۍ زیاتې راغللې نو خامخا به ورکوي ورور هغه تا خپل کار ده چې په هره طریقه یې ورکوي که دی مړ وي نو اولاد ته به یې ورکوي او که دی ژوندی وي ده ته به یې ورکوي خو بس د افغانستان د خلکو خو چلونه ډېر زه دي یو چل ورباندې وکړه روغه ورسره وکړه ورته یاره خو پیدا کېږي نه هر څه چې وکړه ومکړه زه چې ټیم سره خفه کړل دا تا په ملګرتیا کې د مالخوانه تا ته مې درکړي دي بېرته دا روپۍ نو په یو سیستم باندې حق ورته ورسوه نو کاره بله خبره ته پکې وکړي یا زه درته وکړم نو فایده نه کوي پې خلاصېږي نه ځکه پردی حق ده او د بنده حق خدای جل جلاله هم چاته نه بخي نو دا دې ته حقوق الله ویل کېږي په حقوق الله کې بې له هماغه سړي نه چې څوک ده چا حق ده دا که زوروري که بې زورې ښکروري که بې ښکرې برېتوري که بې برېتوي چې په تا یې حق ده ورکوی به او که ضرر درته رسېږي که ګټه نو له دې نه خو دا لوی ضرر ده چې قیامت کې بیا رانیولی دلته دې ټنډه ترې خوږېږي چې هلته بیا در مخ شي چې هغه ما پیسې دې څنګه کړلې نو هلته بیا دی خبرېږي صحیح ده پیسې چې په هره طریقه یې ورته وسپاره حاجي صاحب محترم. ښه حاجي صاحب محترم بله پوښتنه خو به دې انشاءالله نه وه. ښه حسن ګل صاحب له بغلان نه اړیکه نیولې وایي اجاره یعنې ځمکه په اجاره نو ځمکه په اجاره اخیستل